ازادي ستوډیو ته راغلاست. نن چهارشنبه د لړم 9 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 11 نیټې سره برابر ده. خبرونه زمل علي بشیر وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت د وسله طالبانو هغه ادعا رد کړه چې ګواکي د هرات او فراه ولایت ترمنځ د ملي اردو یو هلیکوپتر ویشتلې ده. وسله طالبانو ادعا کړې و چې یو هلیکوپتر یې د هرات د شینډنډ او د فراه د اناردري ولسوالیو ترمنځ ویشتلې ده. په هلیکوپتر کې د افغانستان د لویدیځ زون د ملي اردو مرستیال قومندان او د فراه د ولایتي شورا د رئیس په ګډون سپاره ټول 15 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته وویل چې هلیکوپتر د تخنیکی ستونزې له امله له غره سره تر لګېدو وروسته غورځېدلې ده. په همدې حال کې د فراه د والي ویان ناصر مهري په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه وویل. په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور همدارس د دې شورا غړي جمیله امینی همدارس د 200 ظفر قلوردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دي. دفاع وزارت وايي د هلیکوپتر د سقوط د علت او څرنګوالي په اړه د پلټونکو یو پلاوی ګمارل شوی دی. اسيه بي هغه عيسوي مذهبې پاکستانۍ چې اسلام ته د سپکاوي په تور په 2010 کال کې په اعدام محکومه شوی و نن محکمې خوشې کړه. د دې پریکړې په نتیجه کې د افراطي اسلام پال سیاسي ګوند تحریک لبیک پاکستان غړیو په لاهور ښار کې د اعتراض په توګه لوی شارونو ته تلونکي سرکونه وتړل. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې هغه سیمه چې عیسویان پکې اوسي دا ځای فرانس کالونی نومیږي. اسيه بي د همداسې کالونی اوسیدونکې وه. 23 کلنه اسيه بي د څلورو کوچنیانو مور په 2010 میلادي کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوه. د 2009 میلادي کال د دوبي په یوه ورځ د مسلمانو ښځو له پیالې اوبه څښلې وې چې دې کار یې د هغوی غوسه راپارولې وه. وروسته د ښځې د جومات مولا ته ورغلي او پر بي تور پورې کړ چې اسلام ته یې سپکاوی کړی دی. دا هغه تور دی چې د برطانوي راج د وختونو د قانون له مخې سزا مرګ ده. د اسيه بي مدافع وکیلانو د چهارشنبه په ورځ د محکمې د نوې پریکړې هرکلی وکړ. I have met Assia in prison. ما په توقیف کې له اسيه سره ولیدل. زه فکر کوم دا ډیره تکړه ښځه ده. روغتیايي وضعیت یې ښه دی. 9 کاله په بند کې د پاتې کېدو له کبله ډیری وختونه د خلکو سترګې تورې حلقې وهي او کمزوري کیږي خو دا ډیره پیاوړې ښځه ده. Bodies are weakened but she's such a strong woman. د بشري حقوقو مدافع ادارو اندېښنه څرګنده کړه چې په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي له قانونه هر څو پرته له شواهدو د شخصي شخړو په خاطر ناوړه استفاده کوي. په 2010 میلادي کال کې پاپ بنډیکټ د اسيه بي د راخوشي کولو غوښتنه وکړه او د 2015 میلادي کال په فبروري میاشت کې د بي میړه آکاش مسیح او یوې لور یې له پاپ فرانسیس سره په ایټالیا کې وکتل. د چهارشنبه په ورځ د محکمې تر پریکړې وروسته د پاکستان په لویو ښارونو کې د افراطي اسلام پالو پراخ لاریونونه پیل شول. د ایران ولسمشر وايي هیواد یې د امریکا له نویو بندیزونو نه بیریږي. حسن روحاني نن په تهران کې وویل چې د ایران دولت به د ستونزو د حل لپاره تر خپله وسه کار وکړي. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د تیلو پر سکتور د نومبر میاشتې په لومړیو کې عملي کیږي. د ایران ولسمشر ټینګار وکړ چې د امریکا نوي بندیزونه یې هیواد نشي پیرولای. حسن روحاني نن د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې وویل چې د نومبر د 4 پریکړه د امریکا یو بل غیر عادلانه پریکړه ده. مردم با قاطعیت بدونن که نه دولت از این تهدیدات آمریکا هراسی داره. ممکنه ما به هر حال تو چند ماه گذشته یه مقداری بر مردم ما سخت گذشته، چند ماه آینده هم ممکنه بر مردم ما سخت بگذره، اما دولت همه توان خودش رو خواهد گذاشت برای اینکه این مشکلات رو بکاهه. د ایران د ولسمشر څرګندونې په داسې حال کې دي چې ټاکل شوی د امریکا نوي بندیزونه د ایران د تیلو پر سکتور ډیر ژر اعلان شي. تر دې مخکې په اگست میاشت کې واشنگټن د اوسپنې پر صنعت، موټرو او یو شمېر نورو ایراني تولیداتو بندیزونه لګولي وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وايي د یمن جګړه باید پای ته ورسیږي. مایک پامپیو همداراز غوښتي چې د یمن جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د ملګرو ملتونو په مشرۍ مذاکرات باید راتلونکې میاشت پیل سي. امریکا د یمن په بحران کې له ښکېلو لوري غوښتي چې د مذاکراتو میز ته کښېني او د دې هیواد کورنۍ جګړه حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه اعلامیه کې د یمن له حوثیانو چې د ایران ملاتړ لري غوښتي چې پر سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو راکټي حملې بندي کړي. پامپیو همدارس د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وغوښتل چې د ملکیانو پر نفوذ دي د یمن په سیمو کې هوایي حملې نه کوي. د یمن کورنۍ جګړه له 3.5 کلونو راهیسې دوام لري چې ویل کېږي پکې تر 100,000 زیات کسان وژل شوي دي. د دې جګړې په نتیجه کې همدارس قحطي او د خوړو کمښت هم زیات شوی چې له کبله یې تر 500,000 زیات انسانان مړه شوي دي. د نړۍ تر ټولو جګه مجسمه نن په هندوستان کې نندارې ته وړاندې شوه. دا مجسمه 240 متره لوړوالی لري او له اوسپنې او ژیړو جوړه شوې ده. مجسمه دومره ستره جوړه شوې د توپیر په توګه د مجسمې د ګوتو اندازه د یو انسان غوندې ده. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي نن د سردار پټیل د مجسمه په ګجرات ایالت کې افتتاح کړه. وروسته له هغه چې هندوستان له بریتانیا څخه خپلواکي واخیسته، سردار پټیل 1500 سیمې د هندوستان له خاورې سره یو ځای کړې او د اوسپنې سړي لقب هم ترلاسه کړ. د پټیل پر مجسمه 420 میلیون ډالر لګښت راغلی او له اوسپنې او ژیړو جوړه شوې ده. تر دې مخکې د بودا مجسمه چې 115 متره لوړوالی درلود تر ټولو جګه مجسمه ګڼل کېده، خو د سردار پټیل مجسمه 80 متره لوړه ده چې د نړۍ تر ټولو جګه مجسمه ګڼل کیږي. माननीय प्रधानमंत्री مننه چې دا خبرونه مو وکتل. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي radio.org هم کتلای شئ. د خدای په امان.